د افغانستان اسلامي امارت ویاند او د اطلاعات کلتور وزارت مرستیال ورسره مل پلاوي کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال د کندهار ملي تلویزیون او شریعت غږ رادیو له ټولو کارکونکو او د تلویزیوني رادیوي نشراتو او تخنیکي وسایلو څخه لیدنه وکړه. په پیل کې د کندهار ملي تلویزیون او شریعت غږ رادیو امیر راغلي پلاوي ته ښه راغلاست وایه او یا د لیدنې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ لپاره اړینه وبلله. وروسته د اسلامي امارت ویاند د ټولو کارکونکو او رادیوي تلویزیوني نشراتو او تخنیکي وسایلو د لیدنې څخه وروسته ویل موږ به په ګډه د خپل نظام د تقویې لپاره کار کوو. د خپل هیواد هغه اصلي انځور به رانغاړو. د خلکو د غوښتنو او اسلامي افغاني ټولنې دود کلتور سره سم به نشرات مخته وړو ترڅو خپل هیوادوال مو د غرب د فکر څخه خوندي پاتې شوي وي. الحمدلله اوس خو د رادیو تلویزیون په ماحول کې او نشرات مو ولیدل، تخنیکي برخې مو ولیدې، همداسې د کارکوونکو ستونزې مو واورېدې او داسې د دوی هغه لاسته راوړنې چې لري هغه مو ځان سره نوټ کړې وامه اورېدې. الحمدلله تر اوسه نشرات ښه روان دي. بلې زموږ هېواد د تېرو 20 کلونو کې د ډېر اړخه د پروپاګند د تبلیغ کارو باید هغه څه چې دلته ناسم تبلیغ شوي دي، ناسم ذهنیت جوړ شوی، د هغو په بدلون او اصلاح کې ډېره هڅه وشي. راغلي پلاوي د کندهار ملي تلویزیون او شریعت غږ رادیو له ټولو کارکوونکو څخه ځانګړې مننه وکړه چې په کومو وسایلو او کم لګښت یې دغه پراخ نشرات او د خلکو د غوښتنو سره سم رادیوي او تلویزیوني خپرونې مخته وړي. وروسته راغلي پلاوي د ټولو ستا ستونزو د حل کېدو لپاره ملاتړ اعلان کړ او هیله څرګنده کړه چې ژر به ستا ستونزو ته رسیدګي وشي.